مونږ چې کوم ماتمونه کوو نو زنانه به تورې کپړې اچولي او تیز میک اپ پې کړی او تنګې تروشي جامې به یې اغوستي او دا به روانه وي او سینه به ډبوي او زه ماتم کوم تورې جامې به یې اغوستې او ورسره میک اپ پې کړی ښه تیز او دا څه کوي ماتم کوي کربلا واقع موږ ته دا پرېښي دي د کربلا واقع نه موږ ته دا سبق میراو شوی دی زینب رضی الله تعالی بیا خپلې خیمې ته تللې ده خو بار ته نه ده راوتې بیا حتی در دې پورې چې د حسین رضی الله تعالی عنه هم شهید شو او چې کله دې شهید شو الله بعضې علماو لیکلي دي دومره ظالمانو چې د حسین رضی الله تعالی دا سر وي په یو مزي کې واچو او د زین العابدین غاړې ته ور واچو او داسې روان کړي دي نو چې کله هلته ورسېدل د نبی علیه صلات وسلام د خاندان زنانه دي او شهیدان سرونه دي نو چې کله دا د یزید دربار ته ورسېدل نو یزید وی د نبی علیه صلات وسلام د خاندان زنانه ماته مخې ته راپېښ کړئ دوی ماته مخې ته پیش کړئ نو چې د نبی علیه صلات وسلام د خاندان زنانه یزید ته مخامخ پیش کړی شوې یزید ورته وویلو اخلیدو د بغاوت انجام زما د بادشاهۍ نه چې چا بغاوت کو نو اخلیدل څنګه چل مې ورسره وکړو نو زینب رضی الله تعالی عنها ورته وفرمایل ای یزیده زه افسوس پتا باندې کوم چې میدان محشر وي او د قیامت ورځ وي او نبی علیه صلات وسلام ته پیش شي او نبی علیه صلات وسلام درنه د خپل بچو تپوس وکړي چې ته به څه جواب ورکړې زه حیرانه په دې ما چې ته به په میدان محشر کې زمونږ بابا ته څه جواب ورکړې چې ما حسین ولې شهید کړی دی نو دومره د درد او د غم وختو که نه چې روایتو کې راځي وایي د یزید د سترګو نه اوښکې روانې شي اواز یې بند شو حالانکې کړی دا کارو خو چې بیا هم دې واقعي ته وکتل د دې خبرې جواب ورسره نه و چې زه به نبي علیه السلام ته څه جواب ورکوم نو د سترګو نه یې اوښکې روانې شو په ژړا شو دومره دردناکه واقعه ده غمجنه واقعه ده حالانکې یو طرف ته چې هغه ځان ته مسلمانان وي او بل طرف ته چې هغه ځان ته څه وي مسلمانان وي یو طرف ته یقینا حقیقي مسلمانانو د نبی علیه السلام خاندانو خو هغې بل طرف هم ځان ته مسلمانان وي د اسلام دعوه یې کوله ته به اوس تعجب کوي چې مسلمان به مسلمان څنګه وجني دومره ظلم به څنګه کوي نو نن یې کوي که نه کوي دا ته چې دا ټوپک راوالې او دا کم کس ولي وایي زما دشمن دی دا مسلمان یې کو کافر یې دا مسلمان نه ته چې په چا ډس کوي ولي ولې هغه کافر دی ستا مسلمان نه دی